روغ جوړ صحتمند راته اوسئ. بیا هم یو نوې ویډیو د نن ورځ ویډیو کې فیوچر د نن پاتې او فیوچر درس ویډیو ورته نه اوږدوم، راځئ فیوچر ته ځو. فیوچر کاروبار څنګه ده، څه ډول ده. بیننس به راواز کوئ. نو بیننس مې راواز کړ ملګرو، دلته به راسو فیوچر برخې ته. فیوچر هم پاتې و ټریډ خو یا سپاټ ټریډ خو تېره ویډیو کې ویل. فیوچر کې څه کیسې دي، راځم دا قلم راواز کړم. ګورئ ملګرو، فیوچر څه ده له سپاټ سره فرق ډېر لري. په فیوچر کې څه ده، موږ یو کوین باندې ټریډ لګوو، هغه مستقیم زموږ والټ ته نه راځي. خو په سپاټ کې موږ ساده اخیستلو خرڅولو. خو فیوچر کې داسې نشته. فیوچر څه ده، ضریب لري، احرام لري، ستاسو پیسو څو برابره کېږي. او دلته چې تاسو په کوم کوین ټریډ وازوئ هغه کوین مستقیم ستاسو والټ ته نه کېږي، بلکې ستاسو په پیسو په هغه کوین معامله وازېږي او ګټه او تاوان لایف ډول درته همدلته ښیي. نو په فیوچر فرق دا ده، د سپاټ فرق ساده اخیستلو خرڅول دي. نو راځم دلته فیوچر کې کوم آپشنونه دي او څه ډول ترسره کېږي. لومړی خو کراس آپشن، کراس باندې کلیک کوم. ګورئ یو کراس ده، یو ایزولیټډ. کراس څه معنی، ایزولیټډ څه معنی. ګورئ که تاسو دا کراس حالت انتخاب کړئ، ستاسو سره په فیوچر والټ کې څونه پیسې وي، صحیح ده. مثلا ما سره فیوچر والټ کې $100 دي، زه دلته ټریډ په $10 وازم. $100 مجموعاً لرم خو ټریډ په 10 وازم. که کراس حالت مې وهلی د ما $100 به ټول د معاملې ته ورګډ کېږي. مثلا ما په 10 ټریډ واسکه، صحیح ده، خو $100 لرم او حالت کراس ده. نو په 10 مې ټریډ واسکه چې زه تاوان کې راځم، هغه پاتې $90 نه به مې ورو ورو د ټریډ ته مې اضافه کېږي. په کراس حالت کې ستاسو ټوله پیسه در څخه په ټریډ نیول کېږي. نو دا د کراس حالت وي. مثلا په 10 ټریډ وازه $100 لري، 90 دې پاتې شول. چې ته تاوان کې راځې، له هغه $90 نه دې ورو ورو راکمي اضافه کوي درته ټریډ ته. نو دا د کراس حالت و. او ایزولیټ حالت، ایزولیټډ حالت کې سیده مثلا ته $100 په والټ کې لري خو په 10 ټریډ وازه، په 10 د ټریډ واز کو، همدغه $10 باندې صرف ستا ټریډ وازېږي، 90 نورو سره د کار نه لري. 90 نورو سره د کار نشته، صرف په 10 د ټریډ وازې چې په تاوان کې د 10 راغلی، په ګټه کې راغلی، همدغه 10 سره د کار لري، 90 نورو سره د کار نه لري. صحیح ده. او راځم ایکس، دا شل ایکس لیکلی، دا څه معنی. ګورئ ملګرو، دا ضریب ده. مثلا دا څونه تاسو غټ وهئ هغومره نه تاسو سرمایه څو برابره کوي. مثلا په $10 هم ټریډ واز کو، 2x مو وهئ، تاسو $10 $60 به ته بدلئ. بیا زه درته وایم چې دا 10 نور لکمه درکوي. مثلا 5x دی ووهه په $10، ستا $10 $50 کوي، په 50 درته معامله وازئ. نو دا احرام ده. تاسو به په ټریډ کې که څوک ټریډ کوي فیوچر، حد اقل له 5x نه ډېر مه کاروئ، ځکه که ګټه په ډېر کې راشي نو که تاوان کې راشي، تاوان مو هم بیا ډېر زیات راځي. نو دې سره به ډېر پام کوئ، 5x نه به پورته نه ځئ. ښه نو دا شو. لیمیټ و مارکیټ و هغه نور خو همغه دي. سټاپ لیمیټ و سی او خو دلته نشته ده، خو دا نور ټول همغه کار کوي. مارکیټ و هغه ټول نور پخواني سیستم کې ده. مثلا ټریډ وازو، زه به راسم تاسو ته به ماک ټریډینګ کې کار وکړم. ماک ټریډینګ څه ده، دلته موږ ته پیسې راکوي اضافي د ټریډ لپاره. چې مثلا موږ ته $10,000 $100,000 راکوي. دا ګورئ ماک ټریډینګ کې دلته موږ په ټریډ لپاره ټریننګ وکړو، همداسې د ټریننګ لپاره راکوي، داسې نه درکوي چې ویډیو وکړئ. نو زه راځم دلته ماک ټریډینګ راواز کړم. دلته به تاسو ته یو ټریډینګ لفټ راواز کړم. صحیح ماک ټریډینګ هم راواز کړلو. نیکس به ووهئ، لږ صبر کوو، لوډینګ خلاص. ګورئ ما ته $15,000 راکړه، ټریډینګ وکړم. زه دا لرې کوم، دا هم لرې کوم. صحیح ده که نه، خلاص. ښه نو ملګرو، ما کراس وازولیټ درته ویلی و. مثلا دلته مې نه پرېږدي، ما ته وایي دغه برخې خلاصې کړه ته لومړی، ځکه لومړی دی درته یو څه وایي، نو چې دا وکړو. ښه نو دا مې خلاص کړه، دا هم وشولو. ښه نو دا ملګرو خلاص کړه. راځم تاسې ته معلومات درکوم. کراس خو مې درته ویل، کراس کې ستاسو ټوله سرمایه په ټریډ لګېږي. ایزولیټر کې صرف څو چې تاسې ولیکئ هغه لګېږي. زه ایزولیټر انتخابوم. لیوریج مې درته ویل 5 نه به پورته نه ځئ، حتی 3 نه پورته مه ځئ، خو خیر 5 نهایي ده، 5 نه به پورته نه ځئ. دلته ګورئ مارکیټ، سټاپ لیمیټ او لیمیټ. دا نه د سټاپ لیمیټ او سټاپ مارکیټ او ټریلینګ سټاپ هم لري، خو ما تاسو ته ویلي سټاپ لیمیټ، لیمیټ او مارکیټ کاروئ. همدغه 3 نه نور نه پکارېږي. نو مثلا زه په مارکیټ وازوم، کوم کوین دلته به کوین راواخلم. مثلا BTC USDT ته راواخلم. BTC USDT ته صحیح شو. مثلا دلته ما ته وایي په $100 په USDT دی راوازئ، که په د BTC نرخ لیکئ. زه وایم زه په USDT وازوم، مثلا په $100 یې وازوم.
زه وایم په $100 یې وازوم. دا چې دا د دې په کشولو سره هم تاسې کولی شئ چې مثلا د خپلې سرمایې مطابق ټریډ واز کړئ. خو زه دلته لیکم مجموعه لیکم، زه وایم چې ما ته یې واز کړه په $500. $500 کې به موږ نه $100 ونیسي، ځکه موږ خو ضریب وهلی، ته به ضریب به رښتیا واخلو 500 ته به یې راوړو. 5 دا مې 5 کړه، ښه راځم $500 وهم. $500 ګورئ. نو ټریډ وازولو لپاره دا برخه TPUSL دلته کولی شئ خپل سټاپ لاس ورته ولګوئ. مثلا هغه وروسته هم کولی شئ چې درته ښیم ټریډ وازولو لپاره به بای لانګ ووهو، لانګ حالت او شورت حالت دواړه درته ښیم. لانګ مې ووهه، ګورئ دلته موږ ته چې ته بیټکوین وازی په USDT څونه $500 وازی او مکمل $2 تا په حساب لګیږي او تا نه اصل کې نیسي $100 دی. نو 5 خو نور بایننس راکړې هم درته هم څه لیکمه کېږي. بای کوم پوزیشن مې واستو، اوس دلته راځم دا هم درته تشریح کوم. ګورئ لومړی سر کې خو موږ ته ښیي چې تا د په بیټکوین باندې ټریډ واز کړی، صحیح. دلته وایي چې 5x باندې دی واز کړی، لیوریج دې هم درته ښیي 5x. او ګورئ PNL د تاسې لایف ګټه، ګورئ دلته لایف ګټه او ضرر ده. اوس زه 65 سنټه ضرر کیم، دلته هم د ضرر فیصدي او د ګټې فیصدي هر څه لایف دي، صحیح. او داسې ګورئ USDT سیس د موږ ټوله معامله په څو وازه سوې؟ په $500. او مارجن USDT په اصل کې زموږ د حساب $100 پکې لګېدلي، 98 یعنې $100. باقي $400 موږ ته باینانس راکړي ملګرو. ښه حقیقي د موږ $100 لګېدلي، نور باینانس راکړي. راځئ وګورئ ما ته څونه اول کې راکړي وو؟ 15,000 راکړي وو، 14,809.90 یعنې $100 صرف زموږ په معامله لګېدلي، خو مکمله معامله موږ ته په $500 وازه سوې، ځکه 1x د موږ خپل وو او 4x هم د باینانس وهلي. اضافه پیسې موږ ته باینانس راکوي چې ته مثلا x څونه وهي تا ته اضافه پیسه باینانس درکوي. باینانس چې ده بیا نه تا سره په ګټه کې شریک ده نه په تاوان کې، تا ته پیسه درکوي د ټریډ لپاره او خپل فیس در څخه اخلي. نو کیسه دغه ده ملګرو. او دلته راځم نور چې دی انټری پرایس معنا په کوم پرایس کې ستاسو دا ټریډ واز کړی. مارک پرایس لایف اوسنی پرایس او لیکویډیټ پرایس ما ته نه ده لیکلی. لیکویډیټ پرایس ملګرو عبارت ده دلته بیا تاسو ته یو پرایس لیکي، ما ته نه ده لیکلی اوس فعلا، ځکه زه ډیمو کې یم اصلي اکاونټ کې لیکي. لیکویډیټ پرایس څه ده؟ کله چې وایي په دغه نرخ ته د دې بیټکوین قیمت راغی تاسې به موږ لیکویډ کړو. لیکویډ په دې معنی ستاسو ټولې پیسې سوځوي او له معاملې مو باسي، نو دې ته لیکویډیټ وایي. چې دلته به بیا تاسو ته یو پرایس هم ولیکي، مثلا په دې نرخ ته دا پرایس راغی تاسې لیکویډیټ کوو. او راځو نور دا برخه څه کار کوي، راځئ دا هم درته ښیم. دلته کولی شئ خپل لیوریج پورته کړئ. فکر کوم اوس چې ټریډ واز شوی دا امکان نه لري نه شئ پورته کړئ. سټاپ او پروفیټ لاس کې دلته کولی شئ خپل د ګټې فیصدي او خپل د تاوان ورکړئ. ګورئ پوزیشن TPUSL دې ته به کلیک کوئ. ګورئ دلته څه وایي ټارګیټ هم ولیکئ، ټارګیټ هم څو ده او ټارګیټ پرایس مو یا همغه. مثلا زه راځم زه وایم ورته لیکم، صبر داسې لرې کړم. مثلا زه ورته لیکم چې ما ته ټارګیټ ما په څو کې واز کړی؟ په انټي پرایس 29,100 زه ورته وایم چې 1,000 کې د ما پرایس کې ده 1,000 کې. دا ما ته وایي که د بیټکوین نرخ 1,000 ته ورسېږي ته $14.40 ګټه کوې. او زه ورته سټاپ لاس ږدم، زه وایم په 29,000 کې د ما سټاپ لاس 29,000 کې مې سټاپ لاس. دا وایي که نرخ 29,000 ته راسي ته $2.50 ضرر کوي او دا معامله د اتوماتیک بندېږي 2,000 سره. زه هم صحیح کنفرم یې کړم نو ولګېده. کلوز پوزیشن له لارې کولی شئ خپل پوزیشن بند کړئ او ګټه ګورئ ګټه او تاوان لایف ښیي. اوس ګورئ $1.5 $2.81 زه په ګټه کې یم. نو دلته ګټه لایف ده، هر څه لایف دي. او TPUSL خو مې درته ویل. اوس راځم یو څه نور معلومات در کوم. ګورئ ملګرو زه یو نوی ټریډ وازوم لږ به په ایتریوم باندې. ایتریوم مې خوښ کړ. دلته وایي په لیمیټ یې وازی، په سټاپ لیمیټ یې وازی. که په مارکیټ ځم په مارکیټ ما ته وایي د $100 وازی، زه وایم د $100 وازوم په 100x کې. مثلا زه وایم ما 5x کې ما ته واز کړه $100 لیکمه. هغه مې لانګ وهلی او دا شورت وهم. شورت ملګرو څه او لانګ څه؟ ګورئ که تاسو بای لانګ ووهئ، راځم بای لانګ. بای لانګ معنا په دې که تاسې بای لانګ ووهئ، مثلا د ایتریوم قیمت اوس څو ده $1860. که تاسې لانګ ووهئ نو کله که د ایتریوم قیمت په جګېدو وسو ته به ګټه کې راځي. لانګ دا مطلب چې قیمت په لوړېدو کې سو ته به په ګټه کې راځي. او شارټ سیل شارټ دا څه معنا؟ مثلا تا یو پوزیشن شارټ واز کړو چې مثلا اوس لایف قیمت څو ده $1860. د ایتریوم قیمت چې په ټیټېدو سو ته به په ګټه کې راځي. د یو بل سرچپه لانګ کې قیمت چې په لوړه روانو ته په ګټه کې راځي، شورت کې قیمت چې په ټیټه روانو ته په ګټه کې راځي. یعنې سرچپه ده د هغې
راځم مثلا زه یو شارټ پوزیشن وازم $100 $100 زه وازم ایکس خو مې 15 د شارټ سیل هم پوزیشن به مې واسطي راځم دلته دا نه د اتریوم پوزیشن مې واسطلو اوس راځم دا ګورئ مارجن څو موږ ته نیولی $10 نیولی خو موږ په 100 وهلی و که نه عمومي ګورئ 100 باندې ماته واستوی خو د ما اصلي پیسې $10 نیولي باقي $80 ماته به باینانس راکوي باینانس مې نه په ګټه کې شریک ده نه په تاوان کې خپل د پیسو فیس اخلي ماته د تجارت لپاره دا پیسې راکوي او ګورئ لیکویډیټ پرایس هم دلته راکړی خو لیکویډیټ پرایس ډېر ګډوډ غوندې راکړی ځکه دا د ډیمو اصلي ډېر فرق کوي سره نو دا ول د دې ګټه او د دې کار راځم بیا مې یو ځل تشریح کوم کراس آپشن کې ستاسو ټولې پیسې نیسي مثلا ګورئ ما سره دلته پاتې دي څونه 14,809 که زه یو معامله په کراس وضع کړم دلته مثلا زه په $100 کراس معامله وضعوم بای کوم یم په 100 مې وضع سوه خو په اصل کې به داسې په تاوان کې راځم له 2 پیسو به نورې مو اچول کېږي ورته نورې به م اچول کېږي چې تر څو دا پیسې صفر سي بیا به د ما پوزیشن بندېږي زه به لیکویډ کېږم کراس دا سو او ایزولیټ کې یوازې مثلا زه په $100 وضعوم همغه $100 ما څخه نیسي نو د ایزولیټ فرق دا ایکس مارجن ده داسې څونه جګ وایي پیسه مثلا زه په $10 په یو ایکس وضعوم په $10 په 10 ایکس کې وضعوم د ما $10 نه $100 جوړیږي باقي $90 باینانس د کار لپاره راکوي ګټه او تاوان کې نه موږ سره شریک دی یوازې خپل فیس اخلي نو دا سلو د دې او مارکیټ هغه خو مې مخکې نه درته ویلي د دې کار همغه پخوانی ده دلته پرایس په اتریوم لیکي په USDT لیکي په USDT لیکي ښه ده او د دې خط په کشولو سره د خپلو پیسو مطابق فیصدي مثلا ما سره څونه دي $14,800 زه وایم د ما د 20% 25% پیسو ماته واسکه دلته فیصدي بلاړ دا او ټي پی وسل خو مې درته وویل دلته هم لیکلی شئ خپل ټي پی وسل مثلا زه پوزیشن وازم دلته لیکم ما دونه ټي پی دونه مې سټاپ لاس دلته هم لیکلی شئ او هلته سې مو پوزیشن واسطي هم یې لیکلی شئ نو دا څه د دې لانګ او شورت خو مې دواړه درته وویل او پی ان ال سې اخلو مګر راځئ به په دې به کلیک کوئ ګورئ لیست پرایس او مارکیټ پرایس هم تقریبا پی ان ال دی چې نه جیږئ که کوم ځکه دا ډیمو ټریډ ده او یو ځل بیا هم درته سټاپ لاس او پروفیټ لاس دواړه درته ښیم مثلا دلته راځئ ګورئ د ما ټي پي ټارګټ مې څو ده 10,000 او سټاپ لاس مې څو ده دونه که چېرته د بیټکوین قیمت 10,000 ته لاړ شي ما ته به $14.5 شاوخوا ګټه راکړي او د ما معامله به غوټه بنده سي او دونه ګټه به ما ته راکړي خلاص به شي او که چېرته 90,000 ته راسي ما ته به څه کم $2.5 باندې $2.5 تاوان راکړي او د ما معامله به بالکل بنده سي نو دا د دواړو فرق سټاپ لاس او هغه نو په دې به راتلونکي نورې ویډیو هم جوړم نورې ویډیو پې هم لا یو خبره بله درته کوم چې د اسلامي معلومات اسلام نه نظره معلوماتو کوي ځکه دوستانو یو خبره دا ده چې دغه فیوچر په باره کې د اراموالي ډېر خلک وایي زه خو په خپله فیوچر نه کوم انویسټمنټ کوم او کله کله سپورټ کوم نو فیوچر ډېر نه کوم ځکه د فیوچر په باره کې خپل تحقیق وکوئ نو ځکه هر کاروبار کوو د اسلامي نظره باید تحقیق لومړی وکړو د ما مسؤلیت دا ده چې زه تاسې پوه کړم چې کاروبار څه ډول کېږي څنګه کېږي فرض مثال یو کس تا ته وایي چې وروره دغه فورمول واخله داسې کاسې دې نه شراب جوړېږي تا فورمول واخیسته بیټ تا راته ودی که شراب دې ته جوړ کړه دا شراب د وڅکل ګناهګار ته سوی که هغه کس ته فورمول یې درکړه ګناهګار ته سوی که نه هغه کس تا ته ویلي چې وروره شراب داسې جوړېږي نه دي ویلي چې ته یې وڅکه که نه ګناه وکړو نو موږ دلته تاسو ته کاروبار درښیو چې وروره دا دغسې کېږي خو نه وایو چې حتمي ده ته باید وکړې اسلام له نظره هم خپل معلومات وکوئ بیا خپل کاروبار ته شروع کړئ نو دا د نن ورځ ویډیو و سبا به بیا هم په فیوچر ویډیو لرو سبا سیګنال درته وایم سیګنال باندې څه ډول ټریډ واسکو سیګنال څه شی ده سیګنال نه څنګه ګټه واخلو نو بیا هم په خدای مو سپارم